د کہانی شروعات کیږي د یو بریډ نومي سړی نه چې هغه پایلټ وي او هغه اوس په ایرپورټ کې وي او هغه ډیر جلدی کې وي او په هغه دوران کې هغه خپل لور سره په ویډیو کال خبرې کوي او ورته وایي چې زه څنګه خپل کار ختم کم نو ډایرکټ به تاله راشم چې دې نه پس هغه خپل جهاز ته راشي او هغه سره یو بل پایلټ ملګری وي او اوس هغه یو بل سره خبرې کوي چې دې کې ایر هوسټس راشي او ورته وایي چې بار درته څوک اواز کوي او دې کې افیسر راشي او بریډ ته وایي چې د ایمرجنسي د وجې مونږه یو قاتل تاسو سره په دې جهاز کې لیږو چې دا هغه ټوني نوم وي او هغه ډیر زیات طاقتور وي او دا افیسر بریډ ته وایي چې دا ذمہواری مونږ ته په حواله کوو او دینه پس بریډ د جهاز سټاف سره ملو شي ورته وایي چې مسافر راغله لوکونه او چې څنګه ټول مسافر راشي په دې جهاز کې کینی نو دا جهاز الوتو د لپاره تیار شي او چې دا جهاز څنګه والوزي نو بریډ د خپل پایلټ مرګري ته وایي چې زما یو لور د هغه زما ډیره زیاته خوخه ده او مونږ ډیر زر ملاویدلو ولایو او زمونږ دوانو نه بغیر بل څوک هم نشته او اوس دا سفر وي د شپې او د دوران کې دا موسم هم خراب شي او دې سره دا بریډ ډیر زیات پریشان شي او هغه ته سم صحیح سن لګیدل او هغه د مسافر ته وایي چې سیټ بیلټ واچوي او دوی د ریډیو په ذریعہ باندې خپل سنټر سره رابطه کوله خو په دې دوران کې چې څومره ریډیوز دي هغه کنیکشن کټ شي او دې کې اچانک په دې جهاز باندې تیزه سره بجلی را پریوزي او اوس دا جهاز مړقیدل شروع شي چې دې سره بریډ د مسافر هغه ځای ته راشي او هلته هغه وګوري خو دا مسافر ټیک وي او دلته اوس په دې جهاز کې دا لایټ هم زی راځي او په دې کې د جهاز ته یو جټکه بیا ولګي او دې کې بریډ را پروزي او دغه تندې ولګي او تندې زخمی شي او اوس د دې هر څه د وجې مسافر هم ډیر زیات یره کی شي چې دې کې بریډ خپل کیبن ته واپس راشي او د خپل مرګري سره دا جهاز سنبالول شروع کی او د دې لپاره ډیر مشکل وخت مو ولې چې ریډیو هم کار نه کو او مخامخ دوی ته ښکارېدل هم نه نو دې کې بریډ د خپل پایلټ ته وایي چې اوس په دا جهاز ښکته کوزو ولې کو یو بل جټکه ورته ولګېده نو دا جهاز به تباه شي او دوی دا جهاز ښکته طرف ته روان کی او اوس دا ټول مسافر ډیر زیات یره کی وي او دې کې یو ښځه سیټ بیلټ کولو کی چې دې کې ټون هم سیټ بیلټ کولو کی او دا جهاز تیزه سره ښکته روانو چې دې سره دوی د جهاز د چت سره ټکراو شي او دې کې دغه ښځې مرګ وشي او دلته بریډ او دغه بل مرګري دا جهاز په کنټرول کې کی او دې کې یو ایر هوسټس راشي ورته وایي چې د مسافرانو حالات ډیر زیات خراب دي نو دلته ورته بریډ وایي چې هغه له تسلی ورکو ورته وایي چې په خپل سیټونو باندې کېنه او موږ ته دلته یو جوخ ایرپورټ ملو شو نو هلته به دا جهاز ورکوس کو خو دوی فلحال اوس په یو جزیره باندې تیریږي نو دوی به اوس مجبورن دا جهاز د جزیرې ته ورکوزي او دلته دوی یو صحیح ځای ګوري چې دا جهاز ورته راکوس کی حالانکه دوی ایمرجنسي لینډینګ کو او دوی اوس دا جهاز صحیح سلامت راکوس کی او دې نه پس بریډ د ټولو مسافرانو ته وایي چې لاندې کوشه او بل خوا د جهاز کمپنۍ مالک او هغه ته چې پته ولګي چې دا جهاز غیب شو او د ریډیو د خرابېدو د وجې هغه سره رابطه مونه کی نو هغه ډیر زیات ټینشن کی شي او بل خوا بریډ ایر هوسټس او دا بل پایلټ یو بل سره خبرې کوي او دې کې دا مسافر نه پوهیږي چې موږ اخر دلته راکوشو ولې نو دلته بریډ راشي او هغې ته ووایي چې ګبراو کېږئ ما موږ به زر د دې ځای نه وځو او په دې جهاز کې لږه خرابي ده چې هغه موږ صحیح کو نو موږ به زر د دې ځای نه وځو او فکر مه کوئ تاسو ته به د خوراک او د اوسېدو ځای ملاویږي او د جهاز کمپنۍ مالک ملاقات یو ریسکیو تجربه کار سره وشي چې هغه به هغه خلک بچکول چې کوم په مشکلاتو کې نو دلته را سړی د ریسکیو والا ته وایي چې ماته د دې جهاز ډیټیل د مسافرو باره کې ټول جانکاری راکړه او بل خوا بریډ دا جهاز ټیکول شروع کی خو هلته هغه ته پته لګي چې په دې جهاز کې بجلی کمه ده نو د هغې د وجې هغه وایي چې لږ صبر به وکړو نو دلته ورته دا پایلټ مرګری وایي چې دا جزیره چې کمه ده دا آزاد ځای نه دی بلکې په دې باندې د آرمي قبضه ده او دا آرمي والا ډیر بد خلک دي او په دې کې زیاتره ګونډګان دي او که هغې موږ ته څه نقصان راورسو نو موږ به حکومت والا هم بچ نه کي نو دلته ورته بریډ وایي چې موږ له اوس چل کول پکار دي چې خپل ریسکیو ټیم سره رابطه وکړو زر تر زره د دې ځای نه وځو نو دلته بریډ راشي او د کسانو ته وایي چې په دې جهاز کې د خرابۍ د وجې دا ریډیو ټیک نه شو نو چې دا خبره دا خلک پورې نو هغې ډېر زیات مایوسه شي نو دلته ورته بریډ وایي چې مایوسه کېږئ ما موږ به د دې جزیرې نه هغې طرف ته لاړ شو او څه طریقه به وکړو او ریسکیو ټیم به راوغواړو او اوس به زه ځم او ما سره به ټوني ځي او چې دا ورته وایي هغه د ټوني هتکړۍ کولو کي او مخکې روان شي او اوس موږ هغه آرمي وینو چې هغه په دې جزیره کې موجود وي خو هغې آرمي کم او ګونډګان زیات لګي او دې کې ولا یو سړی راشي او ورته وایي چې په دې جزیره باندې یو جهاز ایمرجنسي لینډینګ کړی دی او دا خبره چې د دې ګونډګانو دا مشر ووري نو هغه دله پیسې ورکړي او ورته وایي چې ډېره ښه خبره دې موږ له راوړې وه او هغه د خپل ټیم ته وایي چې تیار شي شاید دوی هغې پسې ورځي او لوټ کوي یې او اوس موږ بریډ او ټوني وینو چې هغې د جزیرې په دې ځنګل کې روان دي نو دلته ټوني د بریډ نه تپوس کوي او ورته وایي چې تا زه ځان سره ولې را روان کړم نو دلته ورته بریډ وایي چې ما نه غوښتل چې ستا د وجې د نورو خلکو ته څه نقصان ورورسي او ته ما ځان سره ځکه را روان کړې چې په دې پرایویټ جزیره کې ګونډګان دي او د هغې مقابله به کوو چې هغې کې به ته ما سره شامل یې او دې کې ټوني نور سوالونه هم د بریډ نه کول چې دې کې ټوني اچانک چوپ شي اوس چې بریډ شاته وګوري نو ټوني غیب شوي وي او بل خوا د ریسکیو تجربه کار هغه د دې جهاز باره کې معلومات حاصلوي او اوس دا کس یو پرایویټ کمپنۍ ته رنګ وکړي او ورته ووایي چې تیار اوسئ ډېر زر به ستاسو ضرورت موږ ته شي نو دې کې ورته دا کس وایي چې ټیک ده او اوس بریډ په دې ځنګل کې روان چې هغه ته یو ځای میلو شي چې هغه ته هلته د رابطې مشین میلو شي او اوس چې هغه دا ټیک کي او خپل کمپنۍ والا سره د رابطې کوشش کوي خو دې کې څه خرابتیا وي چې د هغې
هغه د وجه هغه د خبره نه اوري چې دې کې اچانک په برډ باندې څوک حمله وکړي او برډ دغه مقابلو کې ډیر زیات اوخي او هغه به هوش کی او اوس برډ ته دا احساس شو چې د طرف ته څوک را روان دي او هغه چې څنګه پټ شي نو دا بل څوک نه بلکې ټونی وی او ټون ډیر زیات ګونډګان وخلی وي او دا غینه هتیار غشتي وي چې هغه نه پس هغه برډ لا आवाज ورکی او هغه هم هتیار ورکی اوس د هغه ځای نه روان شي او اوس دوی پر روانه کې یو کیمرو ویني هغه کې یو ویډیو وګوري نو دلته دوی ته پته ولګي چې دوی خلک اغوا کوي او دلته تی ویډیو کوي او دغه خاندان له دبکی ور کوي او پیسې ته غواړي نو دلته برډ پوښتنه چې زمونږ کسان هم اوس په خطر کې دي او اوس دوی بهر یو گاډي ولاړ شي دوانه پکې کینی او هغه مسافر طرف ته روان شي او بل خو دا مسافر ناشتي او دوی د دوران کې د گاډي आवाज ووري نو دوی ډیر زیات خوشاله شي دوی ته لګي چې دا برډ دی او په دې دوران کې هغه ګونډګان راشي چې هغه هوایي ډزې شروع کی چې د سره دا ډزې ټونی او برډ هم ووري او دې کې د دې ګونډګانو مشر دا پایلټ ونیسي او ورته وایي چې د دې جهاز د مسافرو لیست مال راکا نو دې کې یو ایر هوسټ زر لاړ شي او هغه دا لیست وړي نو دې کې ورته دا ګونډه وایي چې تاسو سینیئر پایلټ برډ سچو نو دلته ورته دا پایلټ وایي چې هغه د سکار د پاره تللی دی او لا تر اوسه پورې نه دی راغلی او اوس یو خصه د تختیدو کوشش کوي چې هغه د پډز ولي او مړې کی او چې دا هر څه برډ ویني نظر ولا را منډه کوي چې دې کې ټونی ونیسي او دې نه پس دوی د مسافر په یو وین کې واچي او د دې د لیډر یو څو کسانو ته وایي چې د جهاز ته ورشو چې کم قیمتي سامان دی هغه ته راواخله او هغه دا غزنه روان شي نو دلته برډ ټونی ته ډیر زیات غوسه شي او ورته وایي چې تاسو ولې ودرولم نو دلته ورته ټونی وایي چې د دې تعداد ډیر زیاتو هغه ته ورغلم نو د دې مقابله به نه وکړي او دوی زر هغه دوه کسانو پس راشي چې کم په دې جهاز کې او هغه یو لیو د بل نه تاسو کې چې ستا کسانو د مسافر چرته بوتلل نو دلته ورته سړی وایي چې یو خالی فیکټری د الته به بوتلی وي او دلته د ریسکیو تجربه کار ته پته لګي چې دا جهاز په یو پرایویټ جزیره کې ګوښوي دي او چې دوی ته پته لګي چې دوی داسې جزیره باندې دي چې هغه ډیر زیات خطرناک ګونډګان دي نو دلته ورته د جهاز کمپنۍ د مالک وایي چې زر تر زر خپل پرایویټ او ریسکیو ټیم ورولېږه غزتا نو دلته ورته د ریسکیو تجربه کار وایي چې وړاندې به موږ پرایویټ ټیم ورلېږو او بل خو برډ او ټونی هغه فیکټری ته راورسي چې کم ځای کې د ګونډګانو د مسافر ګیر کړی وي او هغه هلته ګوري چې دا ګونډګان د مسافرانو ویډیو کوي او بل خو چې دا پرایویټ ټیم هغه جهاز ته راورسي نو هغه ته په دې جهاز کې څوک ملو نشي او هغه چې څنګه دنه ورشي نو هغه ته یو دوه لاشه ملو شي او هغه ته یو میسج ملو شي چې هغه برډ په یو شرټ باندې لیکلی وي چې هغه فیکټری ته راتلو لار وا او دا دوانه په پټه باندې مخ کې زی او دې کې یو دوه ګونډګان دوی ونیسي او په خلو ولا لاس کې چې هلته داغي صاحب بند شي او خاموشه سره قتل کی او اوس دوی مخ کې روان یو داسې ځای تورسي چې هلته یو کمره وي چې هلته دا ټول مسافر دوی بند کړي وي او هلته ډیر زیات ګارډز هم ولاړ وي چې دا ټونی وي نو ډیر زیات غوسه ورشي او هغه هلته یو غټ سټک پروت یو هغه راواخلي او دې سره دا ګارډ یو مړکي او دې کې برډ د یو ګارډ نه دغه دروازې چابي راواخلي او هغه مسافران دغه کمرې نه آزاد کی او دلته برډ اوس دوی ته وایي چې زر تر زر ځان جهاز ته ورسوي ول چې هلته به ریسکیو ټیم والا راغلي وي نو دلته ټونی برډ له په منډه راشي ورته وایي چې د دې ځای نه ځان وښکل ډېره زیاته مشکله ده ولې چې دلته ډېر زیات ګارډز دي نو دلته چې برډ د خپل مسافر په پریشانۍ کې وویني نو هغه ټونی ته وایي چې زه به د دې ګونډګانو د ادیان بټکاو کم او ته خاموشۍ سره دا مسافر د دې ځای نه وباسه او دې نه پس هغه هغې ګونډګانو ته راشي او د هغې مشر سره خبره کوي او ورته وایي چې ریسکیو ټیم راتلو والا دی او ته زموږ د مسافر پرېږده او په دې کې یو ګونډه په برډ باندې حمله وکړي نو دې کې ورته دا مشر یې وایي چې داسې څنګه پرېږدم چې تر څو پورې ماله پیسې نه راغلې زه دې نه پرېږدم او چې اوس دوی څنګه برډ مړ کولو والا و او په دې کې هغه پرایویټ ټیم په دوی باندې حمله وکړي چې دې کې ډېر زیات ګونډګان مړه کړي او هغې برډ ځان سړي کړي او په یو بس کې کیني او دا هغه ځای نه روان شي او دې کې چې اوس د دې ګونډګانو مشر ته پته ولګي چې دې حمله کې زما ورور هم مړ شو نو هغه ډېر زیات غوسه کې شو هغه د خپلو کسانو ته ویل چې زر تیارې کوي او دې کسانو کې چې در لسو کم مخې له راځي هغه مړ کوي او دې نه پس برډ هغه پرایویټ ټیم سره خبرې کوي نو هغه ټیم لیډر ورته وایي چې موږ یو وړوکی شان ټیم یو او زموږ صرف دا میشن چې تاسو دلته بچ کو او ریسکیو ټیم راتلو کې به لږ وخت لګي او برډ چې دا ووري نو لږ ګبروشي خو هغه ورته وایي چې ما سره اوس یو ترکیب دی او دلته برډ او پرایویټ ټیم اوس هغه جهاز له راورسي چې هلته ټونی مخکې نه دا مسافر را رسولي وي او اوس برډ دوی ته وایي چې دا پرایویټ ټیم زموږ د مدد دپاره راغلي وي اوس به موږ زر تر زره دا جهاز ټیکو د دې ځای نه به والوځو او زر تر زره تاسو په دې جهاز کې کینې او ریسکیو ټیم راتلو کې به لږ وخت لګي او که موږ دلته د ریسکیو ټیم په انتظار کېناستو نو دا ګونډګان به موږ قتل کړي دلته چې دا خبره مسافر ووري نو هغې زر تر زره په دې جهاز کې کیني او بل خوا برډ او د پرایویټ ټیم لیډر هغوی دا جهاز ټیکول شروع کړي او اوس دلته ګونډګان هم راشي چې دلته دا پرایویټ ټیم دوی وویني نو دوی په یو شان ډزې شروع کړي او د دوی په منځ کې ډېره زبردسته مقابله شروع شي خو د پرایویټ ټیم سره ډېر خطرناک هتیار هم وي د دې د وجې هغې دوی کې ډېر زیات ګونډګان بړن کړي برډ دې دوران کې د پرایویټ ټیم د لیډر ته وایي چې ده په 15 منټو کې دا جهاز والوځو او دغه سره هغه د ټوني شکریا مدا کې ورته وایي چې ته په دې مشکل وخت کې ما سره وي او هغه اوس ډایرکټ د جهاز ته راوخیږي چې هغه د خپل پایلټ ملګري سره دا جهاز سټارټ کول شروع کړي او بل خوا ټوني ته ګولۍ ختم شي او هغه چې اوس دا بیگ چیک کوي نو په هغه بیگ کې پیسې پرتې وي خو فلحال هغه پیسې پرېږدي او دا بل بیگ چې کولو کې نو په هغه کې چارجر پروت دی چې هغه راواخلي او دوباره په دې ګونډګانو ډزې شروع کړي
کی او اوس برید هم دا جهاز روان کړی وي چې د هغه پرایویټ ټیم روخیږي خو ټون یې هغه جهاز سره نه خيږي هغه د پیسو نه هغه ډک بیگ ځان سره واخلي او دا غځ نه تختی خو د جهاز روانېدو دوران کې د دې ګونډګانو مشر په دوی باندې راکټ لانچر حمله کوله چې د دوران کې ټونی دوی وویني چې هغه په دمه نه یو شندزي شروع کی چې هغه دیان بټکاو کی او د سره برید دا جهاز والوزي او ټونین چې دا وینو نړۍ زیات خوشاله شو دا غځ نه تختی او اوس برید د جزیرې نه وته والوي او بل خو کمپنی والا د سره رابطو کې او د یو جوخ ایرپورټ لوکیشن ولا ورکی چې زر تر زر هغه ته دا جهاز کوس کا خو په دې دوران کې په دې جهاز کې خرابتیا بیا راشي خو د سره برید ایمرجنسي لینډینګ بیا وکي خو دوی د جزیرې نه راوتی وي او د ټولو ژوندۍ دی بچ کی او د سره برید د سکون سا واخلي او اوس لګ وخت پس الټا غریس کیو ټیم راشي چې دلته دوی دا ټول مسافر بچ کو دا غزنه ځان سره بوزي او د سره دا کہانی ختمه شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کې او چینل در سره سبسکرایب کې